قل ورته وایه انما یقینا حرم رب الفواحش زما رب د بې حیایي کارونه منې کړي دي ما ظهر منها وما بطن هغه چې د دې نه ظاهري او هغه چې د دې نه پټي والاسم او ګناه منې کړي اسم عربی کې خمر شراب ته وایي نو عامې ګناه ته وایي والبغي او د حد نه تجاوز زما رب منې کړی دی چې څوک د حد نه تجاوز ونه کړي والبغي بغیر الحق او تیرې ناحقه تیرې زما رب منې کړی ظلم منې کړی وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا او زما رب دا منې کړي دي ان تشرکو بالله چې تاسو الله سره شریک کوي ما هغه شی لم ينزل به سلطانا چې نه دی نازل کړی الله د هغې په باره کې دلیل شیان الله سره شریکوي الله د هغې په باره کې دلیل نه دی لګلی الله نه دی ویلي چې دا ما سره شریک دا مه شریکوئ وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دا الله حرام کړي چې تاسو ووایئ الله باندې وتړئ الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ تاسو نه پوهېږئ چې دا صحیح دي که غلطې غلط خبرې الله باندې وتړئ هغه خبرې الله باندې وتړئ چې الله نه دي کړي ولکل امة اجل او د هر امت دپاره او د هر ډلې دپاره د هر قوم دپاره اجل دی یوه نیټه الله ټاکلې ده فاذا جاء اجلهم کله چې دغه یغه نیټه راشي لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون یوه لحظه ساعت نه دلته مطلب شپېته دقیقې نه دي ساعه یعنې یوه لحظه یوه لحظه شاته کېدی هم نشي او یوه لحظه د هغې نه مخکې کېدی هم نشي دا هم د یو سوال جواب و سوال دا و چې دا دونه غلط کارونه د مشرکانو ویلې موږ کوو نو الله ولې موږ نه نیسي نو چې نم نیسي نو د دې نه دا معلومیږي چې دا کارونه صحیح دي که بربند طواف کوو که لوچ ګرځو که هر شی چې کوو نو دې جواب وکړو چې ګوره د هر امت دپاره الله یوه نیټه ټاکلې ده یو پیمانه الله ټاکلې ده نو هغه الله رب العالمین هغې ته وخت ورکوي د دې ټاکلو دا مطلب هم نه دی چې د پلاني ورځ پلاني وخت باندې به هلاکېږي او خو الله ته معلوم وي خو دلته هدف دا دی چې هر امت ته الله یو اخلاقي پیمانه ټاکي او یو نیټې پورې هغې ته وخت ورکوي نو که دی ښه بدوی سره نیکۍ وي او د بدوی په نسبت نیکۍ غالبې وي نو الله پاکې عفه کوي او پرېږدي چې زه خو سم به شي که دی داسې شو چې د حد نه واوښتل منفي کارونه د مثبتو کارونه ډېر شو نو بیا خو الله چې هغې ته کومه نیټه ټاکلې د هغې نیټې نه بیا الله شاته کوي نه بیا الله رب العالمین ورته خپل عذاب ورکوي یعنې داسې نه ده چې چا ایله ګناه وکړه او الله یې راونیسي او که یې راونه نیسي سړی وایي چې دا زه ښه کوم نو داسې خو نه ده نیول نه نیول هغې دپاره الله ټیمونه مقرر کړي د خلکو اخلاقو ته ګوري د قوم مجموعي عمل ته ګوري منفي مثبت کارونو ته ګوري هغه حساب باندې الله پاک سره څه ټیمونه شته دي په همغه حساب بیا الله فیصله کوي یا بني آدم اے بني آدم اما یأتینکم رسل منکم نو یا خو به درشي تاسو ته پیغمبران زما د طرف نه اما چې دی ما پکې زاید دی اما اصل کې خو انما دی انما نون په میم بدل شوی اما شوی دا میم زائد دی دا هغه شرط تاکید دپاره دی نو یا خو به درشي تاسو ته پیغمبران ستاسو نه رسولون پیغمبران منکم ستاسو نه یعنې انسانان به یې یقصون علیکم آیاتی بیانوي به په تاسو باندې زما آیاتونه فمن اتقا نو چا چې تقوا غوره کړه د شرک کفر نو د الله د نافرمانۍ نه ځان وساته واصلح او خپل عمل درست کړ رویه درسته کړه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو هغوی باندې به خوف هم نه او نه به غمجن وي هغوی خوف د مستقبل په نسبتي حزن د ماضي په نسبتي آخرت کې به د خپل دنیا په ژوند باندې غمجن نه او په آخرت کې به د مستقبل په حساب باندې ورسره ویره نه وي ویره به نه پوهېږي به چې الله موږ سره ښه کوي
هغه نښانې به لیدلې. نښانې د جنتي او د دوزخي ځانقدن نه معلومیږي، ځانقدن نه. بیا چې قبر کې کېدي بیخي معلومیږي، بیا چې حشر کې پاسېږي د قبر نه بیخي ورته څرګندېږي. نو ده باندې به خوف نه وي. د ځانقدن کې چې ده ته کومې اشارې ملاو شي دی به پوه شي چې انشاءالله مسله اسانه. بیا قبر کې پوهېږي، نو بیا چې قبر نه پاسېږي بیا پوهېږي. نو خوف د مستقبل په نسبت، مستقبل به مطمئني او دنیا کې چې کوم ژوند کړی دی په هغې به خفه نه وي، ځکه ښه یې کړي که نه، د پیغمبرانو پر لار باندې تللی دی، بدې خو نه دي کړي، ولې به پرې خفه شي. والذین کذبوا بآیاتنا، او کومو خلکو چې زموږ آیاتونو ته دروغ ویلي، قرآن ته دروغ ویلي، د خدای حکمونو ته دروغ ویلي، د الله آیاتونو ته دروغ ویلي، واستکبروا عنها، او د هغې نه یې ځان لوی ګڼلی، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دا به اور والی دی، به په دې اور کې همیشه وي. ځان لوی ګڼل دې ته وایي چې ما هم حقوقو کې امریکا نه PhD راوړې ده، دې فقه کې چا دا خبره لیکلې ده، دا زه نه منم. دا 1400 کاله مخکې صحرایي او بدوي خلکو دپاره دا شی راغلی. ما خو امریکا کې حقوق ویل، PhD مې هم راوړه. نو زه خو ښه پوهېږم که الله د حکمونو نه ځان لوی وګڼه. یو د الله حکمونه دي چې قطعي الله کړي، هغې کې څوک تغییر راوستی نشي. یو د فقهاو اجتهادات دي او فتاوی دي، هغې سره د وخت تغییر سره او د ځای تغییر سره په هغې کې تغییر راتلی شي. خو اټل حکمونه چې کوم الله لیږلي هغې کې تغییر راوستی څوک نشي. د فقهاو فتاوی هغه چونکې رسومو باندې، عاداتو باندې، عرف باندې، حالاتو سره هغه تړلي چې حالات بدلیږي، کیدای شي هغې کې تغییر راشي. فقیه یو سړي ته وایي ته مونځ په ناسته وکړه، خو چې جوړ شو خو بېرته به په ولاړه کوي. فتوا دې ته وایي چې هغه وخت سره چاته رایه ورکول شي چې ستا خبره دغسې ده او دغسې وکړه. خو د خدای حکمونو کې خو څوک تغییر راوستی نه شي. الله زنا حرامه کړې ده به حرامه، غلی حرامه کړې ده به حرام، بې پردګي حرامه کړې ده به قیامت پورې حرام. نو چې د الله د حکمونو نه د الله د آیتونو ځان لوی ګڼي، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هغه اور والا دي، اور کې به همیشه وي. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، څوک ډېر ظالم دی د هغه چا نه چې تړي الله باندې دروغ، او کذب بآیاته، او د الله د آیاتونو تکذیب کوي. اولئک دغه خلک ینالهم نصیبهم من الکتاب، رسیږي به دوی ته د دوی برخه من الکتاب، د الکتاب نه. الکتاب کې چې دوی دپاره کوم رزق او روزي و، ډوډۍ او مال او دولت لیکل شوی، هغه به ورته رسیږي. نوشته تقدیر د الکتاب نه مراد دی، هغه به ورته رسیږي. حتی اذا جاءتهم رسلنا، تر دې پورې چې دوی ته راشي زموږ ملائک، رسلنا مراد دلته ملائک، یتوفونهم چې د دوی ساګانې باسي، روحونه یې باسي. قال ورته به وایي اینما کنتم، چېرته دی هغه کنتم تدعون من دون الله، چې تاسو را بلل پرته د الله نه چې دا به موږ سره مدد وکړي او دا به د الله په دربار کې زموږ شفاعت وکړي. قالو به وایي ضلوا عنا، خو موږ نه ورک شول. وشهدوا علی انفسهم، او دوی به ګواهي وکړي په خپلو نفسونو باندې، انهم کانوا کافرین، چې دوی دنیا کې کافر و. قال ادخلوا فی بیا به ورته ووایي الله یا ملک د الله په نمایندګي، ادخلوا داخل شئ کافرانو فی په هغه امتونو کې قد خلت من قبلکم، چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، من الجن والانس، د پیریانو او د انسانانو، فی النار په اور کې. تاسو نه مخکې چې په انسانانو پیریانو کې کوم کافران تیر شوي، کوم او امتونه تیر شوي، هغې سره تاسو هم داخل شئ اور کې. کلما دخلت امة لعنت اختها، هر کله چې داخلیږي امتون یوه ډله، لعنت اختها، لعنت کوي په خپلې ملګرې. اخت عربۍ کې خور ته وایي. خور نه مطلب دلته خور نه ده، خو یو امت خو د بل امت خور کېږي نه. مفسرونو ترجمه کړې پیشرو، خپل پیشروانو باندې چې د کفر او بدینۍ کې د دې کوم پیشرو مخکیني وو، هغه پیشروانو باندې لعنت کوي. لکه دی نه وځي نو هغه مخکې نه پراته وي، نو دوی ورته وایي لعنت د خدای شه په تاسو باندې، تاسو موږ نه مخکې دلته راغلي.
نو هغوی په دې لعنت کې دی په دی حتی تر دې پورې عزت دارکو فیها جمیعا تر دې پورې دارکو اجتمعو فیها جمیعا چې ټول په دې جهنم کې یوځای شي قالت اخراهم لولاهم قالت وی اخراهم اخرا نه دلته مراد دی ټیټ درجې خلک ټیټې درجې خلک لولاهم اولا ته به وایي اولا نه مطلب دلته دی لوړې درجې والا خلک یعنې خلک به خپلو پاچایانو ته وزیرانو ته ملایانو ته پیرانو ته خانانو ته صاحبزادګانو اخندزادګانو ته چې دا د قوم قیادت کوي او د قوم مشري کوي دی ته به ووایي اخرا به اولا ته ووایي د لاندې درجې خلک به د لوړې درجې خلکو په باره کې ووایي ربنا یا رب زمونږ هؤلاء یضلون موږ دوی ګمراه کړي موږ دوی ګمراه کړي دا زموږ پاچا و د به غلطې کولې نو موږ به همداسې ورپسې روان او خپلو غلط ته به یې ښې دا ملا صاحب و ده به ویلی نو موږ څه خبر دا پیر صاحب خو ده به ویلی دا خان صاحب خو ده به ویلی عام خلک غریبانان خو خپل کارونو کې خپل روزګار کې خپل غریبۍ کې مصروفي خو د ټولنې قیادت خو سیاسي قیادت د حکومتونو سره وي مذهبي قیادت د علماو سره او سیاسي قیادت کې حکومتونو سره علما هم شریک خانان ملکان هم شریک نو دوی به ورته وایي چې خدای موږ دې خطا باستلي وو دغې مشرانو موږ خطا باستلي وو فاتهم عذابا ضعفا من النار دوی ته ورکه عذاب دوچن د اور یعنې موږ ته خو چې څونه عذاب راکړه دوی ته ډبل کړه ځکه دوی هم غلط و موږ هم غلط کړي قال الله به وایي لکل ضعف ټولو ته ډبل دوی مشرانو تاسو خراب کړي تاسو خپل اولاد زامن مسیان کړوسیان خراب کړي تاسو هم ډبل ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ تاسو په دې فلسفه نه پوهیږئ هر څوک چې ګمراهي او بېدیني کوي د هغه د ګمراهۍ او د بېدینۍ تاثیرات خو پاتې کېږي که د مشرانو په تا پاتې شوی تا په نورو پاتې شوي ته یې زه خراب کړی ته چې ډېر خلک به پیدا شي هغه وایي زه خراب کړی تا به ښایي نو ټولو ته ډبل عذاب وقالت اولاهم لاخراهم او به وایي لوړې درجې والا خلک ټیټې درجې خلکو ته فما کان لکم علینا من فضل فما کان نو نشته دی لکم تاسو ته علینا په موږ باندې من فضل څه فضیلت تاسو هم کفر کړی موږ هم کړی تاسو خدای پاک ته زموږ شیطاني ولې کوئ چې دوی ته ډبل عذاب ورکړه ستاسو په موږ باندې څه فضیلت دی تاسو هم کفر کړی موږ هم کړی موږ هم غلط کارونه کړي تاسو هم کړي فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون نو وسکئ عذاب په وجه د هغو ګناهونو چې تاسو په دنیا کې کول یعنې دا عذاب چې تاسو درکول کېږي ستاسو د خپلو کړو نتیجه ده یوازې موږ باندې مه اړوئ چې دوی موږ خراب کړي زه د خپل دې عمر ته چې ورسېدم څه شیانو باندې داسې پوه شوی یم تجربه یو په دې پوه شوی یم هېڅ څوک دوکه کوی نه شي هېڅ څوک غولوی نه شي څوک هم چې دوکه کېږي او غولیږي خپله ځان غولوي خپله ځان دوکه کوي خپله سترګې پټوي او د دم پکې څه ګټوي د دم پکې څه فایده څوک هېڅ چاته څوک دوکه ورکوی نه شي کومو خبرو کې تجربې سره او د عمر لږ زیاتوالي سره سړی په څه خبرو پوه شي او د هغې ما سره دلایل دي خو زه اوس د وخت د کمي د وجه نه نه وایم او مناسب هم نه دي چې ووایم که شخصي مجلس وي زه بیا خلکو ته وایم هېڅ څوک دوکه کوی نه شي هېڅ څوک غولوی نه شي والله که د لسو کلو ماشوم دوکه کوي نشي دوکه کولی څوک ګمراه شوي غلط شوي بېدینه شوي په خطا شوي دی که د دوی خپل مسله چې ده شته ده ان الذين كذبوا بآياتنا بشک کوم خلکو چې زموږ آیاتونو ته دروغ ویلي واستكبروا عنها او لویی ته کړي لا تفتح لهم ابواب السماء خلاص به نشي نه به شي پرانستلی دوی ته دروازې د اسمان یعنې د دوی روحونه چې کله برخیږي
د اسمان دروازې به ورته پرانستی شي، بلکې روح به سجین ته یې وړلی شي. یو معنی ده. بله معنی دا ده کومو خلکو چې زمونږ آیاتونو ته دروغ ویلي د اسمان دروازې به هغوی ته نه پرانستل کېږي، یعنې که دی یوه نیمه نیکي هم کوي او هغه نیکي برخیږي نو هغه به نه قبلېږي، بېرته به رد کېږي چې ځه، ځکه چې د الله آیاتونو ته دروغ ویل. نو سړی د الله د آیاتونو د الله د قانون د الله د شریعت مقابله وکړي او بیا یو نیک عمل کوي، هغه به د الله په دربار کې نه قبلېږي. ولا يدخلون الجنه او دی به داخل نشي جنت ته حتی تر دې پورې یلج الجمل چې ننوځي اوښ فی سم الخیاط د ستنې په سوم کې، یعنی دی جنت ته داخل نشي تر څو اوښ د ستنو په سوم کې ننوتی نه وي. دې ته تعلیق بالمحال وایي. ته یو شی معلق کې د داسې یو شرط سره چې هغه کېدی نشي، نو د ستنې په سوم کې خو اوښ ننوتی نشي کړی، نو چې نشي نو دی به جنت ته نه ځي. او چا ویلي چې جمل نه مراد دلته زنځیر دی، تر څو چې زنځیر ننوتی نه وي د اوسپنې د ستنې په سوم کې، نو زنځیر هم خو غټ شي او پړه یې رسوي که نه غټه، نو هغه د ستنې په سوم کې نه دی، یعنې دی به جنت ته لاړ نه شي. ګورئ دا مسله څومره خطرناکه د الله آیاتونو تکذیب. اوس داسې یو قوم را پیدا شوی دی په دنیا کې هم او زمونږ په دې وطن کې هم. خو زمونږ په دې وطن کې جدید الشمول دی، 4-5 کلونه قوي شو چې الله آیاتونه د الله حکمونه د الله شریعت هغوی د هغې څه پروا داسې پروا نه کوي. خو دا څومره خطرناکه مسله چې الله وایي زما آیاتونو تکذیب څوک وکړي جنت ته به دی لاړ نه شي، څو چې اوښ یا زنځیر د ستنې په سوم کې ننوتی نه وي. لهم من جهنم مهاد دی لره به یي د جهنم نه مهاد. مهاد نه مطلب هغه دی چې د سړي لاندې کوم شی توشکه، هغه به هم جهنمي اور باندې به هم لاست. ومن فوقهم غواش او د دوی د پاس نه چې کومه پرده وي لکه بړستن کوم شی چې دی اغوندي ابه موري، لاندې نه به موري بنه نه به موري. وکذلک نجزي الظالمین او همدغه شان موږ بدله ورکوو ظالمانو ته. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کې دا طریقه ده چې کله کافرانو ته الله اخطار ورکي بیا مؤمنانو ته الله رب العالمین زیری ورکي چې دی باندې ډیره ویره غالبه نشي. فرمایي هغه خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک کارونه یې کړي لا نکلف نفسا الا وسعها، موږ په تکلیف کې نه اچوو یو نفس مګر د هغه د طاقت په اندازه. دا پرېږدئ، دا درته وایم. هغه خلکو چې ایمان راوړی او نیک کارونه یې کړي اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون، دا جنت والا دي همیشه به په دې جنت کې. اوس دلته یو سوال پیدا کېده نو جمله معترضه راغله، د هغه سوال جواب یې وکړو. سوال دا و چې څوک نیک کارونه ایمان راوړي او نیک کارونه وکړي هغه به جنت کې همیشه وي. نو نیک کارونه خو ډېر سخت دي، دا به څوک وکړي؟ نو دا دې جواب یې وکړو چې لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف کې نه اچوو موږ یو نفس مګر د هغه د طاقت په اندازه، یعنې نیک کارونه سخت نه دي. په نیکیو کې داسې یو نیکي نشته چې د انسان د وس نه بری او هغه الله په ده باندې فرض کړي، هغه الله په ده ضروري ګرځولي. دا ټول کارونه انسان شي. دا موږ تاسو اوس روژه نیسو، موږ او تاسو خو پوهېږو چې شو یې که نه. دا کافران چې دي دا به موږ ته حیران نه وي، حیران به یې که نه چې دا لیوني وګوره مرختن هم نه د سبا د اذان نه ځان روژه کوي عین ماښام اذان پورې. نو الله چې څوک جنت ته پیدا کړي الله ته د جنت کارونه مسان کړي. الله چې څوک جهنم دپاره پیدا کړي نو الله ته د جنت کارونه ډېر سخت ښکاره کوي چې دا به ډېر سخت شی به. خو دا ګوره دا الله موږ ته څونه اسانه کړې ده، موږ یې ټول نیسو ښه په خوشحالۍ باندې، ښه پکې خوشحاله وي، ښه پکې خوشحاله. خو هغوی ته دا سخت دی که نه، هغه وایي چې دا لا څونه تکلیف. نو دې کې الله ویلې چې موږ تکلیف کې نه اچوو یو نفس مګر د هغه د طاقت په اندازه. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، او موږ به وباسو هغه چې د دوی په سینو کې دی من غل حسد کینه، دې بل هغه دی چې ښه دا جنتیان جنت ته لاړ شي نو هلته خو به هم ښه داسې طرفګانۍ خو به وي لکه هغه عبدالباري جهاني شعر چې ویلی یو به بل مړه کوي دښمني به وي
کینې او عداوتونه به وي. نو الله وایي نه، هلته چې بیا نو غل چې دی دې سینو کې چې کوم غل دی یو بل ته حسد دی او کینه ده او حقد دی هغه وباسم. تجري من تحتهم الانهار، جاری به وي د دوی د ونو د قصرونو لاندې نهرونه. حضرت علي او امیر معاویه جنګ کړی نو جنګونه شوي د هغې منځ کې، نو بیا به یې ویلې ورته ویلې چې الله پاک به موږ جنت کې یو ځای کړي زه او امیر معاویه، ځکه الله او وران به هم سره نه یو، ځکه چې الله وی ونزعنا ما فی قلوبهم من غل، کوم غل چې دی هغه به موږ د زړونو نه وباسو، دنیا کې چې دوی منځ کې کوم شیان دي هغه به موږ د زړونو نه وباسو. روان به د دوی د ونو لاندې د دوی د قصرونو لاندې نهرونه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، او دوی به وایي حمد هغه الله ته دی هدانا چې موږ ته لارښوونه وکړه لهذا یعنې لعمل ثوابه هذا، چې موږ ته لارښوونه وکړه د داسې عمل چې د هغې ثواب دا ځای شو. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وما كنا لنهتدي، او موږ نه وو چې موږ سمه لار پیدا کړې وې او په سمه لار تللي وې لولا ان هدانا الله، که الله موږ ته هدایت نه وی کړی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقینا موږ ته راغلي وو پیغمبران د رب زموږ د حق پیغام سره. ونودو، او بیا دوی ته به د بره نه غږ وشي ان تلکم الجنه، چې دغه جنت چې دی اورثتموها بما کنتم تعملون، دا تاسو ته په میراث کې درکول شوی دی د هغه عملونو چې تاسو په دنیا کې کړي وو. دې کې یو باریک لطافت دی خو چې سړی ورته متوجي پوهېږي چې متوجي نه پوهېږي. جنتیان وایي الله دا جنت تا موږ ته راکړه، که تا لار نه راښولی موږ دا پیدا کوی نه شو. عاجزي د الله مقابل کې کوي. دا نه وایي چې صاحب موږ داسې تهجدونه به کولی شو روژې به هم نیوې اوس دې ځای ته راغلو، دا نه وایي، دا نه وایي. او جنت ته چې تلي نو موږ غوندې خلکو به نه یې، خو به سم خلک نو اخو ای ډېر نیکان، خو هغوی به بیا هم وایي چې دا الله موږ دلته راوست. اوس الله ته ګورئ، الله به ورته دا نه وایي چې هو دا خو ما تاسو ته همداسې درکړه که تاسو خو دونه سړي نه وئ. الله ورته وایي ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون. دا جنت تاسو ته په میراث کې درکول شو د هغه عملونو په نتیجه کې چې تاسو کول. الله به د دوی د عمل او د دوی د خدمت به الله اعتراف وکړي، خو دوی به پرې نازېږي نه. دوی به وایي الله تا موږ ته دا راکړه همداسې درکړه. الله وایي ما میراث کې درکړه همداسې مې درکړه، مفت مې درکړه، خو د دې وجه ستاسو هغه عمل دی. نو دې نه معلومیږي چې دنیا آخرت کې مؤمنان څونه عالي ظرفه خلک جوړېږي، څونه عالي ظرفه. خو دنیا کې موږ تاسو لږ غوندې کار وکړو، کار ښه وکړو، بیا وایي ما داسې وکړه ما داسې وکړه ما داسې وکړه. دا کم ظرفه خلک دي که نه، کم ظرفي، خو دا موږ ټولو کې شته. خو جنت کې مؤمنان دونه عالي ظرفه شي چې هغه خو دیم هلته همغه خلک چې جهادونه کړي، شهادتونه او منځونه او روژې او صدقات او الله جنت ته بیایي. خو هلته دونه عالي ظرفه شي، دونه با اخلاقه خلک شي چې هغه یادوي نه، وایي الله دا تا موږ ته راکړی، ستا شکر. نو د جنتیان عالي ظرفه خلک جوړېږي. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، او غږ به وکي جنت والا دوزخ والا ہوتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یقینا من اومندل هغه څه چې موږ سره وعده کړی و زموږ رب حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، نو آیا تاسو اومندل هغه څه چې تاسو سره ستاسو رب وعده کړی و حق، ان تاسو سره چې الله کوم وعده کړی وي هغه هم حق اومندلې صحیح وي، دوزخ کې سوځئ. موږ سره چې کومې کړی وي خو صحیح دي، په جنتونو کې عیش و عشرت کې. دې باندې بعضې زندیقانو دا اعتراض کړی دی بېدینه خلکو چې اوهو یو طرف ته خو وایي چې جنت به چېرته یو دوزخ به د هغې نه څونه لري، بیا به یو بل ویني او یو بل څه به خبرې کوي. بېدینه خلکو کې دا بیماري ده چې د هغې فکر دا دی چې دا ټول کائناتو کې به هم د دنیا غوندې نظامي، دا دلته چې څنګه ده انسان به همدغسې.
هلته دا نظام طبیعي نشته. د طبیعت دا نظام چې دلته دی دا هلته نشته. هلته خو بل نظام دی، بل سیستم دی. نو هغه بل سیستم کې به دا وي چې انسان به لرې نه لرې شیان ویني او لرې نه لرې چا سره به خبرې کوي. دې خو دا مطلب نه دی چې هلته به همدغسې یو سیستم لکه دا چې دی. دا خلک بېدینه خلک اصل کې تنګ نظره وي او د الحاد او د ماتریالیزم د وجه نه د ماده پرستۍ د وجه نه د دې عقیده هم داسې جوړه شوې چې دا کوم شی ښکاري ویني وګورې همدغه دی خلاص. دا وسیع النظره خلک نه وي. اوس دا د کشش ثقل دا شی چې په دې دنیا کې دی دا بره شته، دا نورو سیارو کې شته نشته که نه. هلته بېل طبي نظام په بېله طریقه باندې به ټول ژوند هر شی به په بېله طریقه باندې هلته به انسان لرې لرې شیان هم ویني او لرې لرې شیانو سره به خبرې هم کوی شي. همدې دنیا کې مونږ امریکې سره په تلیفون خبره نه کوو. دا اوس کوم دنیا سره په تلیفون باندې خبره نه کوو، هغه زموږ خبره نه اوري. خو هلته تلیفون باندې به یې نه کوي، هلته به همداسې ډایرکټ کوي. خو هلته به سیستم بدلي. په دې خبره باندې پوه شو که ساینس چې دی دا د دین تایید کوي. قرآن کې چې کومې خبرې دي د دین کومې خبرې چې دي دا تاییدوي. ښه ته په دونه ټلیفونک باندې دې ځانه سعودي عرب سره خبرې کوی شي او د الله د قدرت نه دا لرې ګڼې چې جنتیان دوزخیانو سره خبرې وکړي، دوزخیان جنتیانو سره خبرې وکړي. خو هلته بل سیستم دی که نه کېږي به. قالو نعم او به وایي جهنمیان او موږ سره هم چې کومې وعدې شوې هغه موږ حق یې ومېندلې، عذاب کې اخته یو. فاذن مؤذن بینهم غږ به وکړي یو غږ کوونکی د دوی تر منځ اللعنة الله علی الظالمین. دا غږ په دې ان سره تشریح کېږي. دا کوم غږ دی؟ دا غږ دی اللعنة الله علی الظالمین چې د خدای لعنت دی په ظالمانو باندې. ملک به غږ وکړي، دی به خبرې کوي، ملک به غږ وکړي چې د الله لعنت دی په ظالمانو.